درنو ملګرو، هغه تیره ویډیو کې موږ او تاسو په خاطر باندې خبرې کولې چې د لپاره پر ځای کاریږي او مناسب نه دی یا ډیر ځای ناسمه معنا رسوي او په کار د ترې ډډه وکړو پر ځای لپاره یا نورې کلمې راوړو. نن په دې غږیږو چې رسنوال د لپاره او په خاطر پر ځای څه شی راوړي؟ په پار. خو موږ خپله لهجه کې په پار لرو، کاروو یې. په پار چې د نه لپاره پر ځای راځي او د په خاطر پر ځای راځي. ته مثلا یو زیاتی کوي، زما مجبوریت ده، اوس مې نه رسېږي، زارۍ درته کوم، درته وایم د خدای په پار دا کار مه کوه. یعنې دلته موږ د خدای په پار د څه په ځای راوړو؟ د خدای په خاطر یې راوړو. خو که چیرې زه له چا سره وران یم، ته ماته وایې چې ورسره په خلاصه، زه به درته وایم چې زه خو نه په خلا کېدم، خو ستا لپاره به په خلاصم. دلته موږ په پار نه راوړو، یعنې دغه په پار چې ده د لپاره بدیل هم نه دی او د په خاطر بدیل هم نه دی. یا کېدی سي زه درته وایم چې ستا په خاطر به دا کار وکم، خو هیڅ وخت داسې نه وایم چې ستا په پار به دا کار وکم، ځکه په پار دلته د زړه ساتلو لپاره موږ نه کاروو. د خاطر په څېرې معنا هم پراخه نه ده، او څنګه چې په خاطر د لپاره پر ځای نه کاریږي، داسې په پار هم د لپاره پر ځای نه کاریږي. اوس به دې ځای ته راسو او د رسنیو بیلګو باندې به خبرې وکړو. اوس بیلګه ده، د حزب الله یو مشر ویلي د محمد ناصر وژنې غچ اخیستو په پار به اسرائیل کې نوي ځایونه په نښه کړي. همدا په پار یې په خاطر بدیل راوړی ده یا د لپاره، خو په پار د لپاره معنا نه ورکوي. لکه مخکې ما چې ویل، وروسته مې ورباندې غږېږم. او د په خاطر سره هم په ټکر کې ده، لکه هغه تېره ویډیو کې موږ او تاسو ورباندې خبرې وکړې. یا دا جمله ده، د اسرائیل پوځ وایي د حزب الله ډلې د شونې برید د مخنیوي په پار یې په لبنان کې بریدونه کړي. نو د مخنیوي لپاره هم دلته په پار راوړل مناسب نه دي، او باید وایي چې د مخنیوي لپاره یې بریدونه کړي، ځکه په پار چې د لپاره بدیل نه دی او همغه معنا نه ورکوي. او هند د روژې په پار کشمیر کې اوربند وکړه. دلته اوس که د روژې په خاطر راسي، بیا جمله سمه ده، معنا رسوي، خو په پار یې بدیل نه دی، ځکه په پار د په خاطر بدیل نه دی، ځکه یې دلته راوړل سم نه دي. یا ووایه چې هند د روژې لپاره کشمیر کې اوربند وکړ. کله کله بیا داسې هم وي چې نه په پار نه په خاطر او نه لپاره ته اړتیا وي، خو رسنوال یې لیکي. لکه دغه جمله کې ده، د پخلي لپاره د ګاز زو ترلاسه کولو په پار کتار کې ولاړه وه. خو ساده ووایه چې د پخلي لپاره د ګاز ترلاسه کولو ته، یعنی په پار په ځای ته راوړه، ته وهې د پخلي لپاره د ګاز ترلاسه کولو ته په کتار کې ولاړه وه. یا بله جمله ده، دغه ولسي غونډه د غزني د شهیدانو د یاد په پار جوړه شوې وه. اوس دلته په پار، لپاره او په خاطر ته هیڅ اړتیا نشته. ساده ووایه چې دغه ولسي غونډه د غزني د شهیدانو په یاد جوړه شوې وه. یوه بله خبر دا ده چې لپاره کره ده. ځینې خلک لپاره په ځای د پاره لیکي چې ناسم دی، او لپاره بې لیکلم نه دی پکار. په غوره دا ده چې ګډ یې ولیکئ. اوس به پار ته راسو چې زموږ لهجه کې شته ده. پار موږ واک او قدرت ته وایو. اوس ته وایې چې پلانی مدیر دی یا یو شرکت کې مشر دی یا د کاروبار څښتن دی، هغه لاس لاندې کسانو سره بد چلند کوي، موږ وایو خدای د چا پار په لاس مه ورکوي. یا یو کس وي، یو څوک یې لاس لاندې وي، زیاتی ورسره کوي، موږ وایو چې دا لنډپاره انسان دی یا بدپاره انسان دی. یعنی که واک او قدرت په لاس کې وي، د نورو سره زیاتی کوي او بد چلند ورسره کوي. او بل چې دا پار موږ د وخت ځانګړي پړاو لپاره کاروو. یعنی خدای دې موږ او تاسو له غمه ساتي چې یو څوک مړ وي، جمعې ورځ وي، خلک وایي چې دا مړی لمانځه نه ونه ځنډېږي، بیا به د جمعې پار واوړي. یعنی هغه د جمعې د ورځې کوم وخت چې ده هغه به تیر سي،
په جمعه ورځ کې به دا مړي خاورو ته سپارل رانسي. نو دغه د پار زموږ لهجه کې څو معناوې سوې. که تاسو هم په خپله لهجه کې پار کاروئ یا یې همداسې ورته تړنګونه او ترکیبونه لرئ، موږ سره یې شریک کړئ. ښه وخت.